خبر مولا هیبت الله د ملي بیرغ د ورکول لپاره ځانګړي اوامر ورکړي دي. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او ډیوا کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو هرکلی کوم. د طالبانو لوري مشر مولا هیبت الله اخونزاده امر پر اساس لدی ورسته هیڅ طالب چارواکي حق نه لري چې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ سره پر رسمي او غیر رسمي مجلس کې سرګن شي. د دې امر پر اساس په ټولو دولتي بنسټونو او بهرونو سفارتونو کې سپین بیرغ وزړیږي. مولا هیبت الله اخونزاده یو بل امر کړی چې د افغانستان ملي ټلویزیون او ټولنیزو رسنیو کې لوګوګانو څخه هم د ملي بیرغ رنگونه پاکولو امر کړی دی. مولا هیبت الله موجودیت یا مرګ او ژوند په اړه ګڼ خلک شک لري. نوموړي چې د بلوچستان ایالت د یوې وروسته پاتې کلیوالې سیمې جومات امام د طالبانو د پخواني مشر مولا منصور لر وژل کېدو وروسته په کوټه کې د طالبانو مشر وټاکل شو. له هغه وروسته چا د هیبت الله د لیدو په اړه څه نه دی ویلي، خو طالبانو کله ناکله ادعاوې کوي چې هیبت الله اخونزاده د کندهار په یو نیمه مدرسه کې نوابره څرګندېږي. ملګرو، دا و زموږ چمتو شوی ویډیو. که ستاسو دې ویډیو په اړه کم نظر پیشنهاد لري موږ سره په کومنټونو کې شریکوئ سئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.